ډېر خلک دا سوالونه کوي چې یاره یو څاروی دی، دا مسله به مو کم ټیم تقریبا ختمېدو واله څاروی دی، غویی دی، سخی دی، 2 کال پوره شوي د 2 کالو نه مو عمر اوړېدلی خو غاښونه یې نه دي شوي 2 په دې قرباني کېږي که نه کېږي؟ په دې نه کېږي. دا زه نه وایم، دا د الله نبي فرمایي صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبحوا الا مسنة. د الله نبي فرمایي تاسو ذبح مه کوئ مګر په هغه څاروي چې په غاښو دوی چې کم از کم 2 غاښې کړي، که څلور او د هغې نه زیات خو بیا بیخي پې کېږي، خو چې کم از کم په غاښو دوی دې باندې د عام خلک پوهېږي چې کم په غاښونو باندې دوی. نو چې کله په غاښونه یې نه دي کړي، اگر که دی سورب هم دی، صحتمند هم دی، که 2 کال هم پوره شوي دي، نو په دې قرباني نه ده پکار. د مسنې هم دقه صحیح معنا ده، ټول علماو دا معنا کړې ده چې مسنه معنا دا ده چې کله د دې 2 غاښه شوي. دا 2 غاښه شرط په چیلو کې هم دی، په غویانو کې هم دی، په اوښانو کې هم دی. البته ګډان د دې نه مستثنا دي، ځکه همدې حدیث کې د الله نبي بیا وروسته څه فرمایي مګر که تاسو ته داسې څاروی پیدا کېدل ګران شي چې په غاښو دوی، مثلا ته په غواګانو غویانو پسې وګرځې په غاښو 2 نه پیدا کېږي، نو په دې کې د الله نبي فرمایي بیا خیر دی ګډ حلال که فتذبحوا جذعة من الضأن. نو که دغه 2 غاښې څاروی درته نه میلاوېدو نو بیا خیر دی جذعه په ګډانو کې حلاله کړئ. په ګډانو کې بیا جذعه څه ته وایي؟ جذعه علما مختلفې معنی کړي دي، ځکه دا د عربی ټکی دی، نو موږ عربي لغت ته ځو، دا زموږ پښتو خو نه ده. نو جذعه بعضې علما وایي چې د 6 میاشتو وي، بعض وایي چې د 8 میاشتو وي، بعضې علما وایي چې د 10 میاشتو وي، بعضې وایي چې د کالي. صحیح دا ده په دې کې چې جذعه هغه ګډ ته وایي چې صحت یې مزیداري او چاقي او صحتمند وي، سترګې پې خوږېږي، بس دا جذعه ده. ځوان دی، تکړه دی، نو په دې کې بیا د غاښ شرط نشته دی، بس په دې باندې قرباني وکړه چې جذعه دی، کمزوری نه دی، وړوکی نه دی چې سترګې نه اخلي، یاسې بدلاګه هسې خلکو سره دغه کې لګوي، سیالي غوندې دی راخستی. دا سیالۍ خبرې نه دي، دا د الله ته د قرب خبرې دي. قرباني وایي د قرباني دې کې معنا قرب، د قرب معنا الله ته پې ځان نږدې کوم.